د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. قدرمنو په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې ښځه او خاوند د واده په لومړو ورځو کې چې څومره په مینه باندې کوروالی کوي نو د هغې ځینې وخت څه نقصانات هم کیدلی شي او د ښځې او د سړي وجود بې حده غټېدلی شي چې بیا د ښځې شاته حصه ورسره هم ډېره زیاته غټه شي. د ښځې صحت ولې دومره خرابېږي دا معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. قدرمنو دوستانو کله چې یو ښځه او هلک تازه واده وکړي نو یقینا هغوی ته د کوروالی کولو ډیر شوق وي او غواړي چې هر وخت او په هره لحظه کې د کوروالی نه خوند واخلي، خو دوی ځینې وخت دا فکر نه کوي چې دوی روټۍ وخوري نو سمدس ورپسې کوروالی کوي. یعنی که دوی د شپې 8 یا 9 بجې روټۍ وخوري نو چې کله دوی د خوب کوټې ته لاړ شي نو په دغه دوران کې بیا دوی کوروالی ته مخه وکړي، یعنی د روټۍ نه 1 ساعت وروسته دوی کوروالی کوي چې دې سره د سړي او ښځې خېټه هم غټېدلی شي او نور وجود هم غټېږي، یعنی په مړه باندې کوروالی کول دغه نقصان ورکولی شي. دویم دا چې اکثر ښځه او خاوند بیا د واده نه وروسته ورزش هم نه کوي چې دا هم یو نقصان دی او دې سره هم وجود نور هم غټېدلی شي. او دریم لوی نقصان چې هغه دا دی چې د واده نه پس اکثر هلکان چې ودونه یې کړي وي او ښځې ورسره په چکرو باندې ګرځي او په هوټلونو کې داسې خوراکونه کوي چې په هغې کې کولسټرول ډیر زیات وي او ډیر زیات غوړ خوراکونه وي، نو د دغه خوراکونو سره هم د ښځې او سړي وجود ډیر زیات غټېدلی شي چې بیا سمو د پس دوی ته ډیر زیات نقصان ورکوي او بیا دغسې وجود کنټرول کول ډیر زیات ناممکن وي. امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي چې د داسې کارونو کولو نه ځانونه وساتئ. که ویډیو مو خوښه شوي وي زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه.